سلامونه احترامات مې ومنئ دوستانو په دې هیله چې د صحت په جامو کې به اوسیږئ. څه وخت مخکې په ټولنیزو رسنیو باندې د وټساپ په هکله ځینې معلومات خپرېدله چې وټساپ یو پالیسي په لار اچولې ده ستاسې شخصي عکسونه ویډیوګانې او داسې نور څه چې تاسې په ټلیفون کې ولرئ ګوګل ته اپلوډیږي یا هم په عامه اصطلاح نیټ ته پورته کیږي. کوم چې هغه پالیسي اوس په فیسبوک کې په لاره ولیدلې ده ځینې خلک شاید ځینې خبره واوسېږي ځینې خلک ناخبره دي. نو که غواړئ چې خپل ټلیفون کې کوم شیان چې تاسو شخصي ولرئ یا د ورځنۍ فعالیت چې تاسو په ټلیفون کې وي هغه مو خوندي پاتې سي انټرنټ ته پورته نه سي نو ویډیو تر پایه وګورئ او د ملګرو سره یې شریکه کړئ. کله چې تاسو فیسبوک خلاص کړئ فیسبوک ته به دلته دغه درې لیک چې دی دغه ځای ته به راسئ. د هغه څخه وروسته به تاسې ولاړ سئ سیټینګ اینډ پرایوسي دغه چې مو راخلاص کړله د هغه څخه وروسته به تاسې پر سیټینګ باندې کلیک وکئ. د سیټینګ څخه بعد به تاسې راسئ آف فیسبوک اکټیویټي دغه درته نوشته دی دغه باندې به کلیک وکئ. د هغه څخه بعد تاسې دلته وګوره په دا سر کې نوشته دی your off Facebook activity صحیح دی. Of your Facebook activity includes information that business and organizations shares with نور نو ضبط مطلب اصلي هدف دغه دی کوم څه چې تاسې د ورځې په جریان کې په ټلیفون کې کوئ کوم فعالیتونه چې تاسې کوئ هغه که ټیک ټاک کې فیسبوک کې نور په ټلیفون کې چې کوم اپلیکیشنونه تاسې استعمالوئ هغه ټوله ډاټا د فیسبوک سره شیر کیږي یعنی شریکه کیږي. نو فیسبوک کولی سي چې ستاسې شخصي حریم ته ننوځي نو تاسې مخنیوی پر دا ډول دی دلته به ګوره درته نوشته دی کلیر هیسټوري. اول به کلیر هیسټوري یعنی کوم څه چې تاسې کړي دي ډاټا به مکمل ور کلیر کړي یعنی صفا به کړي تاریخچه به تاسې مکمل ور صفا کړي. زه دا یې صفا کوم زما ډاټا چې کوم ما فعالیت کړی و هغه د منځه څخه ولاړله د هغه څخه به بعد راسي چې دلته مو کلیر هیسټوري یعنی تاریخچه مو پاکه کړه د هغه څخه بعد به تاسې پر مور اپشنز باندې کلیک وکړئ. د هغه څخه وروسته منیج فیوچر اکټیویټي پر دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. بیا به لاندې تاسې وګورئ منیج فیوچر اکټیویټي پر دا ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته ګوره فیوچر آف فیسبوک اکټیویټي دغه به وربند کړئ. لاندې ټرن آف ستاسې فیسبوک نور په امن کې دی ستاسو شیان خوندي دي انشاءالله کوم مشکل نه درته جوړیږي کوم ویډیو خوښه سوې وي د ټولو ملګرو سره شریکه کړئ.